سلام ګران لیدونکو، پام وکړئ د نن خبري ټولګې ته. د بدخشان د اطلاعاتو رئیس په هدفي برید کې ووژل شو. د بدخشان امنیه قمندانۍ خبر ورکړی چې د دغه ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ذبیح الله امیري د سهشنبې په سحر د فیض آباد بهارک پر سړک پر یو وسلوال برید کې په نښه او ووژل شو. د یاد قمندانۍ په وینا دغه برید د 2 موټر سایکل سپرو لخوا شوی دی. د یاد ولایت د امنیه قمندانۍ رسنۍ دفتر زیاته کړې چې ذبیح الله امیري له خپل کور څخه د بهارک ولسوالۍ نه د فیض آباد ښار پر لور دفتر ته روان و چې په لاره کې پرې برید وشو. د یاد دفتر د خبرپاڼې له مخې یو برید کوونکی نیول شوی دی. د کشمیر لاریونوال وایي د پنجاب پوځ له یهودو هم بدتر دی. د اسلام آباد تر ولکې لاندې کشمیر کې یو لاریونوال چې د پاکستان پوځي رژیم ځواکونو د ظلم له امله اوښکې تویوي له نړیوالو غواړي چې د دوی غږ واوري او مرسته ورسره وکړي. نوموړی وایي د پاکستان پوځي رژیم ځواکونه پر لاریونوالو پرله پسې ډزې کوي او ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. نوموړي د پنجاب پوځ له یهودو هم بدتر بللی او وایي سړکونه د مظلومو لاریونوالو په وینو لړل شوي. دا څه ډول ننداره ده چې نړیوال بنسټونه او رسنۍ چیرې دي؟ د AGAC یا خلکو ګډ عمل کمیټې پلویان د کشمیر په سیمه ییزو ټاکنو کې ګډونوالو ته د 12 څوکیو په ورکړې د پاکستاني رژیم پر ضد راپورته شوي. دوی په خپله سیمه کې خپل واک غواړي، خو د پاکستان حکومت بیا د کشمیریانو همدې برحق داعیې د ځپلو لپاره د خلکو ګډ عمل کمیټه د ترهګرۍ ضد قوانینو له مخې د یوې منع شوې ډلې په توګه اعلان کړې ده. مجاهد وایي د بدخشان د بریدونو عاملین یې په 40 ساعتونو کې له منځه وړي. د افغان حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د یادې ډلې د 6 وزارتونو د لاسته راوړنو په غونډه کې ویلي چې ځواکونه یې پیاوړي دي او د وروستۍ پیښې عاملین په 40 ساعتونو کې له منځه وړي. که څه هم نوموړي د وروستۍ پیښې او ځای نوم وانخیست، خو اشاره د بدخشان پیښو ته وه. د یو کلنو لاسته راوړنو پر مهال وایي چې په سرحدونو کې ځواکونه فعال دي او د ټولو هغو شکمنو پیښو مخنیوي ته ځان رسوي چې رامنځته کیږي. که څه هم دا مهال د افغانستان په شمال او په ځانګړي ډول بدخشان کې د طالبانو او د هغوی د مخالفو وسلوالو ترمنځ بریدونه پیل شوي، خو ذبیح الله مجاهد ویل په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم داسې پیښې کیږي. زموږ ځواکونه ژمن دي او په خاص وختونو کې د ستونزو مخنیوي ته ځان رسولی. په وروستیو کې تاسو ځینې ستونزې ولیدلې چې رامنځته شوې، خو په 40 ساعتونو کې مخه ونیول شوه او عاملین یې له منځه یوړل شول. د کابل په روغتون د پاکستان برید لا هم ځینې قربانیانې ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د روږدو کسانو د درملنې پر امید مرکز د پاکستان له لوري د ترسره شوي هوایي برید په اړه په خپل نوي راپور کې د یو قرباني د کورنۍ اندېښمنونکی داستان خپور کړی دی. دوی وایي د ووژل شوي یا ورک شوي کس نږدې خپلوانو یاد سازمان ته ویلي چې له روغتونونو او د درملنې له نورو مرکزونو څخه د لټون ملاتړ سره تر اوسه د خپل عزیز په سرنوشت نه دي پوهېدلي. د هغوی په وینا زموږ د قرباني جسد درک نه دی موندل شوی او د پیژندنې لابراتوار د عکسونو له کتنې وروسته هم د هغه مړی نه دی ثبت شوی. د بخښنې سازمان دا پیښه چې لږ تر لږه 269 ملکیان او ناروغان پکې وژل شوي پر طبي تاسیساتو ناواکمن برید او احتمالي جنګي جرم بللی دی. افغان حکومت په 3 میاشتو کې 130 کسان په دورو وهلي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یعنی یوناما په خپل تازه راپور کې ویلي افغان حکومت د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ څخه د جون تر 10 پورې د 25 ښځو په ګډون لږ تر لږه 130 کسان په عام محضر کې په دورو وهلي دي. یوناما د سهشنبې په ورځ د زمري په 4مه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل 3 میاشتنی راپور خپور کړ چې د راپور له مخې یوناما د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ څخه د جون تر 10 پورې داسې پیښې ثبت کړي چې ښایي محکومو پر څه باندې 100 افغانانو د بدني سزا حکم عملي کړی دی. د راپور په یوه برخه کې راغلی چې دا سزاوې ډیری وخت د ځایي چارواکو او د سیمې د یو شمېر اوسیدونکو په حضور کې عملي شوي دي. افغان حکومت د اپریل له 22 راهیسې په خپلو رسمي ټولنیزو پاڼو او ویب پاڼو کې د بدني سزاو د عملي کېدو د خبرونو خپرول بند کړي دي. خو د راپور له مخې د ډلې د خبرونو له نه خپرولو سره سره د بېلابېلو تورونو پر بنسټ د خلکو په دروغ وهلو ته دوام ورکړی دی. د راپور له مخې دغه کسانو ته د روژې په میاشت کې د روژې خوړلو او د نامشروع اړیکو په څېر تورونو له امله سزا ورکړې ده.
ټرمپ وایي د امریکا له ملاتړ پرته د اسرائیلو پایښت ستونزمن دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د امریکا پرته د اسرائیلو پایښت ستونزمن دی او که دوی په دې معامله کې ښکیل نه وای نو اسرائیل به میاشتې یا کلونه وړاندې له منځه تللي وو. ټرمپ دا څرګندونې داسې مهال کړي چې د اسرائیلو لومړی وزیر امریکا ته تللی. ټرمپ په عین حال کې د نتنیاهو د هغې نیوکې په اړه چې امریکا د ترکیې ته F-15 الوتکې نه ورکوي ویلي هیڅوک ورته دا نشي ویلی چې امریکا څه وپلوري او څه نه. ټرمپ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل دوست بللی او ویلي د ترکیې له لویو ملګرو یو دی. په 2019 کال د ټرمپ د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې امریکا هغه مهال پر ترکیې د F-15 جنگي الوتکو پلور وځنډولو چې انقرې له مسکو S-400 توغندیو دفاعي سیسټم وپیرلو. ترکیه وایي F-15 الوتکې نه یوازې دا چې د دوی اړتیا ده کولی شي د ناټو جګړهیز ماموریت هم غښتلی کړي. جګړې د ایران ګاز سخت زیانمن کړی. د ایران حکومت ویاندې فاطمه مهاجرانی اعلان کړی چې د دغه هیواد پر وړاندې د امریکا او اسرائیلو د جګړې له امله د ایران نږدې 230 میلیونه متره مکعبه د ګازو د تولید وړتیا زیانمنه شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د روانو نظامي نښتو او بریدونو له امله د ایران د انرژۍ سکتور او د ګازو استخراجي تاسیسات له جدي ننګونو او کمښت سره مخ شوي دي. فاطمه مهاجرانی ټینګار کړی چې د ګازو د تولید د دغې لویې برخې له لاسته ورکول به د ایران پر کورنیو اړتیاو او د انرژۍ پر بهیر منفي اغیز ولري. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونت له لوري په خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلی چې اقتصادي کمیسیون د شیرخان بندر له لارې له تاجکستان، قرغیزستان او چین سره د سوداګرۍ د پراختیا په موخه یو لړ وړاندیزونه تایید کړي چې له مخې به یې د بندر زیربناوې پراخې، کاري ساعتونه زیات او لوجستیکي مرکز جوړ شي. د اقتصادي معاونت د معلوماتو له مخې دغه پریکړې د ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې شوي دي. د پریکړو له مخې اړوند وزارتونه او ادارې به په شیرخان بندر کې لازمي زیربناوې جوړې او پراخې کړي. له تاجکستان سره به د همغږۍ په ترڅ کې د بندر کاري ساعتونه زیات کړي او د ګمرک ګودامونو تخلیه او بارګیرۍ د خدمتونو لپاره به لوجستیکي مرکز جوړ شي. په غونډه کې د کټای دهلیز د فعالولو لپاره د اړتیا وړ ریلي تاسیساتو د جوړولو، د دغمه اوسپنې د پروسس او په دولتي پروژو کې د معیاري کول سیخ د کارولو او همدارنګه د کرنې، خوراکي توکو، درملو، ساختماني موادو او نورو برخو اړوند د 30 معیارونو او 12 ازمایښتي طریقو د تایید پریکړې هم شوي دي. د اقتصادي معاونت په وینا یادې پریکړې د وروستي منظورۍ لپاره د مشرتابه دفتر ته استول شوي دي.